السلام علیکم ملګرو قدرمنو ستړي مساس اوس به موږ خبرو وکړو پر انډکشن چې انډکشن وچ ته وایي څه وخت چې یو میګنیټیک فلکس لکه وچ ما ته په تېره ویډیو کې وویله چې څه وخت چې میګنیټیک فلکس د یو کنډکټر دلته په یو میګنیټیک فلکس په دا کنډکټر چې دی دا ته په دا میګنیټیک فیلډ کې شیج ده ټیک دی اوس دا فیلډ څونه لاینونه د دې کنډکټر وځي د دې کنډکټر څونه لاینونه وځي دا فلکس دې ته فلکس وایي میګنیټیک فلکس وایي څه وخت دا میګنیټیک فلکس مطلب چینجېدی مطلب بدلېدی یا پورته کښته کېدی زیاتېدی یا کمېدی د دې په دوران کې په دې ځای کې الکتروموټیو فورس ای ام اف چې ورته ویل کېږي الکتروموټیو فورس ای ام اف په دا کنډکټر کې انټروډیوس یا پیدا شي دې ته موږ وایو چې دا الکترومګنیټیک مطلب د میګنیټ له وجې یو موږ بجلی ای ام اف الکتروموټیو فورس پیدا شولو دا چې کوم ستا جنریټران دي او نور دا رقم ټرباینز دي دا ګره ټوټل پر دا کانسپټ باندې کار کوي جنریټر سولو ټرباین سولو ګرد کې به ته وګورې دننه دا رقم کنډکټر او پای کې دننه یو ډېر سټرونګ میګنیټیک فیلډ دا سټرونګ میګنیټیک فیلډ دا چې دی دا دغه وکې اصلي کې دا په دا کنډکټر کې کرنټ انټروډیوس شي یا ای ام اف انټروډیوس شي نو فراډی لا چې ده هغه اوله خبره دا ده چې تر څو پورې فلکس چینجېږي ټیک دی کرنټ انټروډیوس شي ای ام اف به انټروډیوس شي the more the flux پاسانه لزوج به درته ولیکم the more the flux the more the current EMF introduces ٹھیک دی څه وخت فلکس نوس پیدا فلکس نوس چینج یا کانسټنټ مطلب خپل ځای ودرېدي په هغه دوران کې ای ام اف مطلب کرنټ ختمیږي کرنټ بیا اول کې نه انټروډیوس کېږي دا د فیرډو اول لا ده ټیک دی دویمه لا دا ده چې ستا چې کوم ای ام اف دی په دغه کې په میتھمیټکس به درته ولیکم ستا چې کوم ای ام اف دی په دا کنډکټر کې کوم ای ام اف تا ته انټروډیوس شو هغه ډایرکټلی پروپورشنل دی number of tons مو وزستی سره خلاص کوم چې دې number of tons وچیش ته ویل کېږي number of tons دی او EMF and the rate of change of EMF چې دی هغه په کوم الفاظ درته وایم مطلب دا هغه اوله خبره رقمه واخلم چې فلکس په څو وخت کې چینجېږي په څو ټیم کې چینجېږي دا که زه په میتھمیټکس کې دا دویمه لا ولیکم هغه دا رقم لیکل کېږي دا ای چې دی دا ای ام اف دی ټیک دی ماینس مو درته ووایم او دا چې دی میګنیټیک فلکس دی اوور ټایم دا وایي څونه number of tons مطلب تا اکثر په د جنریټر کې لیکلي هغه ډینامو چې ده ډینامو دا رقم جوړوي او پر هغه باندې دا رقم وایرونه راګرځېدلي هغه رقم راګرځېدلي دا ګرده پر راګرځېدلي نو دا یو راګرځېدنګ ته دې ته یو ټن ویل کېږي دوه ته درې ته درې ټنه څلور ټنه څونه دا وایرونه زیاتې هغونه ای ام اف زیات انټروډیوس کېږي هغونه ای ام اف یعنی کرنټ زیات جوړېږي غټ جنریټران یقینا
زیات دا رقم غټ ډیلمو لري او غټ ډیلمو کې یقینا زیات وایرونه مطلب دا رقم را پیچل شوي دي نو یقینا هغه زیات کرنٹ یعنی زیات ای ام اف جوړوي دا هغه رقم الکتریک میګنیټیک فلکس په څو ټیم کې میګنیټیک فلکس په څو ټیم کې بدلیږي مطلب که میګنیټیک فلکس ژر بدلېدی ای ام اف زیات جوړیږي که میګنیټیک فلکس دغه ولو میګنیټیک فلکس په کم ټیم کې په کم ټیم بدلېدی ای ام اف زیات دی که په ډېر ټیم کې ولو ای ام اف کم دی دا د فیراډوی چې کوم دی دا لا ده ښه اوس به راسو پر لینز لا چې ده هغه دا وایي چې او په دې کې ما دا ماینس ساین ما نه کېده دغه نیګیټیو ساین چې دی دا ماینس چې دی د دې دا مطلب دی چې ډایرکشن اپوزیټ دی ډایرکشن مطلب د ای ام اف دا به زه اوس دې ته د په لینز لا کې دروشم چې دا ډایرکشن ولې ماینس دی لینز لا دا وایي چې لینز لا هغه دا وایي چې که زه مطلب میګنیټ دی دا میګنیټ دی دا ساوث پول دی دا نورث پول دی ټیک دی او زه دلته یو کوایل ورته کښېږدم کوایل دا رقم ورته کښېږدم ټیک دی یو بل کوایل به درته دی چې جوړ کړم ښه اوس دا میګنیټ چې دی که زه دا میګنیټ و دا کوایل ته داسې پر دا ډایرکشن ورنږدې کړم درته خلاص شو نو په دې کوایل کې یقینا دا د میګنیټ دی دا چې څه وخت زه ورته نږدې کړم په دې کې میګنیټیک فیلډ دی مطلب دا میګنیټیک یو فیلډ دی پر دې باندې سره ګرځېدلی دی دا رقم په دغه باندې دا رقم ګرځېدلی دی څه وخت دا ما نږدې کړي نو خو دا فیلډ دلته راغلی دا فیلډ له وجې دلته یو ای ام اف ما چینجاوي ما دغه په لاس کې دی څو ته وایي دا مقناطیس په لاس کې دی او زه دا چینجوم سره شوروم نو ډیورینګ دیټ مطلب دلته یو میګنیټیک فلکس چینجېږي د هغه دوران کې په دا کوایل کې کرنٹ انټروډیوس مطلب کرنٹ ای ام اف انټروډیوس ما په دا ډایرکشن کې دا راوستی نو کرنٹ به بیا دا ډایرکشن ټیک دی څه وخت چې زه د هغه کوایل مطلب لرې کړم په بل په اپوزیټ ډایرکشن کې راسم د کرنٹ چې کوم ډایرکشن دی هغه اپوزیټ سي مطلب د مقناطیس آنے سے جلا ڈائریکشن دی د کرنٹ په کوایل کې مقناطیس کې جانے سے په کوایل کې جلا ډایرکشن دی نو دا ټوټل چې کوم جنریټر سیستم سولو چې کوم بجلی جوړو دا کوم پاور چې کوم الکتریسيټي ده چې کوم بجلی ده دا ټوټل سیستم پر دا لاز باندې د ساينس لاز دي چې په 17 صدي یا 18 صدي مطلب ولسمه صدي ولا یا 13 صدي ولا په دې کې دا خلکو چې دا لینز یو ساينسدان نومول او فیراډی یو ساينسدان نومول د خلکو دا بنیاد کېږي په ساينس کې چې دا پر کوم کانسپټ باندې کوم کیسه دا څنګه کار کوي حالکه سل کال مخه بجلی نه ولا مطلب بجلی چې ولا زموږ پیژندل نه دا ټوټل چې ته اوس دا کوم سیستم ویني د بجلی چې کوم بل 5 ساعت لګیږي کوم پاور ته کوم کمپیوټر استعمالوي دا ګر ټوټل سیستم پر دا لاز دا ګر پر دا قانون باندې دا چلیږي مننه